بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. اوس راځو په نوي درس پیل کوو. نوی درس مو د مستقیمې کرښې په مایل په هکله ده. د مایل په هکله چې مایل څه ته وایي، څنګه چې موږ مخکې درسو کې فاصله مابین دوه نقطو کې فورمولې ثبوت کړه او همدارنګه هغه منځنۍ ټکي مختصات موږ لاسته راوړل، سوال هم کار وکړ. اوس راځو چې مایل څه ته وایي. تاسو په ورځني ژوند کې به اوریدلي چې د دې سړک مایل دومره ده یا مایل زیات ده. یعنی هدف دا ده چې هغه زاویه چې له افق سره جوړیږي، البته مایل خو دلته بل شکل تعریفیږي، خو هلته هم هدف له همدې نه ده چې دلته په صفحه کې راغلی دوه دانې زینې دي چې یوه زینه فرضاً له ډېرې لرې شروع سوې د هغه نقطې ته جګ سوې، یوه زینه له لنډې فاصلې څخه شروع سوې. نو مایل دې هغه زیات ده ځکه چې هغه له کمې فاصله دلته مایل زیات ده. او که چیرې داسې له لرې نقطې نه یوې جګې نقطې ته ورسېږو، زینې کېږدو، نو هلته مایل کمیږي. یا په بل عبارت موږ مایل داسې تعریفوو چې تانجان د زاویه ده چې یو خط مستقیم یا مستقیمه کرښه له محور د اکس سره له مثبت جهت د محور اکس سره جوړوي. یعنې څه معنا؟ یو مایل د خط مستقیم هغه مایل د دې خط تانجان د دغه زاویې ده، تانجان د تیتا ده چې دغه کرښه له مثبت جهت سره جوړوي. که دا زاویه حاده وي مایل مثبت ده، که منفرجه وي منفي ده. مایل څه ته وایي؟ مایل تانجان د زاویه ته وایي چې یوه کرښه تانجان د دې څه معنا مقابل ضلع پر مجاور ضلع باندې دغه نسبت تانجان ته وایي. یعنی دغه نسبت مایل د دغه خط ده. ځکه که چیرې موږ دلته که دا زاویه په دې شکل وښیي دې نقطه ته ورسیږو، موږ ګورو چې له دې نقطې نه هم موږ رسیږو، له دې نقطې نه هم دغه عین موقع ته رسیږو، عین ارتفاع ته. ځکه موږ پوهېږو چې وخت چې زاویه لویږي تانجان هم زیاتېږي، پس د ده مایل زیات ده، د ده مایل کم ده. ځکه دلته موږ ګورو چې تانجان د دې زاویې مقابل ضلع پر مجاور ضلع دا دلته که موږ وایو دا اوږدوالی مخرج کمیږي، صحیح ده چې ارتفاع عین ارتفاع د مخرج کمیږي. دلته مخرج زیات ده، دا قیمت دغه اوږدوالی تقسیم د دې اوږدوالی چې دلته تانجان د دې زاویې موږ دلته مخرج د دوه کسرو چې مخرج زیات وي هغه قیمت کم ده. خو پس دغه قیمت مایل دغه تانجان د دغه زاویې دلته چی ده کمیږي، مایل کمیږي، ولی دلته مایل زیاتېږي. یا که وایي چې څونه چې زاویه لویېږي هماغومره مایل زیاتېږي، او که زاویه وړکۍ کېږي. فرضاً موږ ووینو چې سړک د پغمان دغه مایل لري که نه، دا مایل، ولی سړک د کمپنۍ کوټي سنګي داسې مایل لري. ځکه دا مایل زیات ده، ځکه دلته ارتفاع زیاتېږي، دلته ارتفاع زیاتېږي. دغه زاویه چې څونه زیاتېږي تانجان د دې زاویې زیاتېږي، او که څونه کمیږي تانجان دې کمیږي چې مایل د دې زیات ده. یعنی هدف دلته دا ده چې موږ که چیرې وغواړو چې یوه زاویې مایل پیدا کړو، تانجان د زاویې ده چې مستقیمه کرښه د جهت د مثبت د محور د اکس سره جوړوي، همدې ته مایل ویل کېږي. ښه موږ که چیرې داسې ولرو چې فرضاً دغه یوه کرښه ده په دې شکل د دې مایل دغه زاویه تیتا جوړوي. ښه دغه نقطه موږ دغه نقطې ته اکس یو وای یو وایو، دې نقطې ته که اکس دوه وای دوه وایي که نه، ای بي. ښه دا خط
موږ رسموو چې محور د اکس قطع کوي که همدغه خط له محور د اکس سره تانجان د تیتا جوړوي وبخښئ تیتا زاویه جوړوي ښه اوس دلته موږ مایل د همدغه خط دې خط ته که ای بي ووایو په واقعیت تانجان د تیتا ده مایل د ای بي تانجان د دغه زاویه ده ښه موږ کولی شو چې له یوې نقطې نه په یوه سطح کې موازي له یو خط سره یو خط رسم کړو لکه دغسې یو خط موږ رسم کړو دا خط موازي له دې سره ده ښه موږ اوس ګورو چې دغه زاویه له دې زاویې سره متوافقه زاویه ده متوافقه زاویه کومو زاویو ته وایي هغه دوو زاویو ته وایي چې مشترک راسونه لري دغه زاویه دا داخلي خارجي دا زاویه خارجي دي چې مشترک راسونه لري دا مشترک راسونه لري یو طرف دی قاطی دی یوه خارجی برای داخلی دا خارجی را دا داخلی پس دا زاویه دوړه متوافقه دي دغه زاویه لده ځکه دا موږ خپل چې موازی رسمو دغه زاویه هم تیتا ده که چیرې موږ دلته عمود رسم کو دغه کولی شو چې په دیم چې عمود رسم که دلته هم عمود ځکه چې دوه خطه موازي که په یوه عمود رسم کو بلې هم عمود وي ښه دلته موږ لرو چې البته دغه فاصله څو ده له دې ځایه ته دې ځای اکس یو له دې ځایه ته دې ځای اکس دو دا فاصله چی ده اکس دوه منفي اکس یو دا فاصله کېږي اکس دوه منفي اکس یو ښه په همدغه شکل له دې ځایه چې موږ رسم کو دا ده وای دوه دا ده چی ده دا کېږي وای دوه او دغه فاصله کېږي وای یو دا فاصله وای دو منفي وای دا وای دوه منفي وای یو کېږي ښه دلته مایل د خط مستقیم تانجان د دې زاویې څه فرق نه کوي تانجان د تیتا دلته موږ لرو تانجان د دې زاویې مقابل اصله پر مجاور اصله کېږي وای دوه منفي وای یو پر اکس دوه منفي اکس یو یعنی سمانه دې ته ام ویل کېږي ام یعنی مایل د دې خط مستقیم مقابل اصله پر مجاور اصله وای دو منفي وای یک دغه اصله تقسیم د دې اصله مایل د دې زاویې تانجان د تیتا د پیدا کړي څه تانجان د تیتا چې دلته پیدا څه خو د دې ځای چې پیدا کړي فکر کوي چې د ده هماغه شی ده وای دو منفي وای یک اکس دو منفي اکس یک دې ته مایل ویل کېږي پس مایل له کوم فرموله که دوه نقطې د خط راکړي له دې فرموله پیدا کېږي اکس دوه منفي اکس یو له دې نه مایل پیدا کېږي ښه دلته سوال لرو ښه هغه مستقیمه کرښه سوال لرو چې څه وکړه خط مستقیم موږ رسم کړ د ای بي فرضاً له دې ځایه تېرېږي له هرې نقطې چې تېرېږي فرق نه کوي موږ پوهېږو چې دغه خط ته که دوام ورکړو له محور د اکس سره یوه زاویه جوړوي چې هغه ته دا زاویه که تانجان د دې زاویه ونیسو دا میل ده له بلې خوا دا زاویه له دې زاویې سره قرار د متوافقه مساوي ده ځکه موږ دا خپله موازي رسم کړ دا چې متوافقه مساوي سوه دلته دا روابط کولی شي پیدا کړو وای دو منفي دلته مایل پیدا کېږي چې مایل له دې خطه څخه پیدا کېږي ښه موږ فرمولې دوه نقطې کول لرو له کوم فرموله استفاده کېږي مایل ام دوه منفي وای دوه منفي وای یو اکس دوه منفي اکس یو ښه د هغې مستقیمې کرښې یو مثال به کار وکړو د هغې مستقیمې کرښې مایل پلاس راوړئ مایل پلاس راوړئ چې د ا یو او بی منفي یو ټکو څخه تیر ښه دلته د هغې مستقیمې کرښې مایل په لاس راوړئ چې د دې
چې د دې ټکي او د ټکي موږ پیږو چې دوه نقطونه یو خط تیریږي چې خط تیر څه د حتما مایل لري موږ لرو دلته فرمول لرو چې مایل مساوي کیږي مخکې کار کو وای 2 منفي وای یو پر x2 منفي x یو وای 2 د قیمته که x2 وای 2 وای دته x یو وای یو نو شکل چې وای 2 منفي یو منفي په خپل وای یک دا منفي 2 سه منفي له فرمول وای یو منفي یو x2 منفي 2 منفي یو دلته نو شکل چې x2 څو ده منفي یو منفي یو منفي یو منفي یو ګوره وای 2 منفي وای یو منفي یو منفي یو صحیح x منفي یو منفي یو صحیح خبره ده اوس دلته نو شکل چې منفي 2 په منفي 2 وادا کېږي څو کېږي یو ښه دا څه مایل که چیرې دلته ضرورت چې زاویه د مایل چای ده خی ام چای ده ام مساوي کېږي تانجانت تیتا تانجانت تیتا څو کېږي یو موږ مثلا سم نه پیږو چې تیتا څو کومه زاویه سي چې تانجانت ونیسي یو سي حتما 0 نوشتکه دلته 10 نوشتکه 15 شپېته 90 دغه زاویه چې هر یو یاست تیتا مغازه تا څو کېږي تیتا 45 درجه د مایل زاویه ده یعنی دغه خط 45 درجه زاویه له محور د x سره جوړوي چې له دغه نقطو نه تېر سي که چیرې موږ دا په دې شکل کار وکړو لکه له یو x یو وای یو له دې نقطې تېرېږي x منفي یو وای منفي یو x منفي یو وای منفي یو له دې نقطې نه منفي یو منفي یو یعنې داسې تېرېږي ښه موږ ګورو دغه زاویه باید څو درجې وي 45 درجې وینې چې تقریبا هغه ده دا نیمایي کوي ټوله زاویه 90 درجه دا 45 درجې کېږي ښه د هغه مستقیمه کرښې پلاس مایل پلاس راوړئ چې د دې نقطو څخه تېر شي فرموله ورته نوشته که مایل لاسته راوړه ښه زاویه د مایل مایل تانجان د تیتا سره تیتا مساوي 45 درجې کېږي په دې شکل موږ کولی شو چې مایل او زاویه د مایل موږ پیدا کړو ښه البته دلته یو سوال هغه مستقیم چې د منفي 2 جذر سي او یو ا ټکو څخه تېرېږي د ا عددي قیمت داسې وټاکي چې د مستقیم مایل 3 وي ښه دا نو شکولی شو څون وخت کم ده زه به بیا هم په دې یو منفي 2 و 3 لکه له بي یو ا نه تېرېږي د ا عددي قیمت پیدا کوي ا څو کېږي چې مایل 3 وي یعنې مایل جذر دی 3 وي ښه هلته موږ نوشته کوو چې مایل مساوي کېږي وای 2 منفي وای پر x2 منفي x یو مایل څو ده جذر د 3 x2 وای 2 a منفي 2 جذر د 3 کېږي وای 2 منفي وای x2 یو منفي 2 مثبت 2 ښه دا کېږي 3 جذر د 3 کېږي دا کېږي a منفي 2 جذر د 3 کېږي و a مساوي کېږي 15 جذر د 3 15 جذر د 3 یعنې که a دغه قیمت سي مایل جذر د 3 سي a باید سي 15 جذر د 3 سي څه رقم سوال ورکړی تمرین کې ما دا کار وکړ څه وخت کم ده بیا دلته موږ په دې سوال کې موږ دویم سوال ده چې هغه مستقیم چې د منفي 2 جذر د 3 او یو ا څخه ټکو څخه تېرېږي د ا عددي قیمت داسې وټاکئ چې د مستقیم مایل جذر د 3 وي ښه اوس دوه نقطې دا دایره کړي ا پیدا کوي مایل جذر 3 ده مایل جذر 3 ده موږ فرمول نوشته کوو هغه شی چې موږ لرو دلته نصبوو د ام قیمت لرو دغه x2 y2 دغه مساوات دلته تشکیل سي له دې مساواتو نه دی ا قیمت لاسته راوړو ښه موږ ګورو جذر د 3 او هغه ټکی a
په خپله منفي 2 جذر د دریو یا مثبت 2 3 کېږي هغه 3 جذر د دریو 2 جذر هغه کېږي 15 جذر د دریو کېږي. ښه دلته دا به تاسو کار وکړئ، کار خانگی ده. بل سوال هم کار خانگی ده که چیرې A 15 منفي 2 او B 3 منفي 1 او C 1 و 15 ټکي د یو مثلث راسونه وي، د نوموړي مثلث د بي سي له درمیانې مایل پیدا کړئ. ښه که چیرې موږ داسې رسم کوو تاسو به دا کار کوئ چې د A B C راسونه یې درک کړي د دغه مایل پیدا کوئ. مایل څه وخت پیدا کړي چې 2 نقطې درکړل شوي، دا نقطه د تنصیف ده، له دې 2 راسونه به دا نقطه پیدا کوئ. 2 نقطې چې دي وروسته له فرموله څخه به استفاده کوئ. دغه 2 سواله چې به کار خانگی وي په دې 2 سوالو باندې تاسو کار وکړئ. نننی درس هم دلته پای ته ورسېده. په مخ هم ښه شه.